بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. هیله ده چې تاسو ټول جوړ او روغ اوسئ. نوریم د افغانستان د الکترونیکي زده کړو د انګریزي ژبې ښوونکی. د انګریزي ژبې د زده کړې د لړۍ 43م درس ته په خیر راغلاست. نن تاسو ته په 43م درس کې په عمومي توګه باندې مو د کلام اجزاوې راپیل کړي وې چې د کلام په اجزاوې کې د صفتونو تر ډولونو پورې رسېدلي یو او په همدې درس کې هم تاسو ته د صفتونو ډېر ډولونه په نور درسونو کې یا په تېرو سوو ویډیوګانو کې هغه وړاندې کړي دي. د نن په درس کې تاسو ته یوازې د ټایپس اف adjectives یا د صفتونو د ډولونو څخه د Comparison of adjectives یا د صفتونو مقایسه وایو. نن پوهیږو، نن په دې باندې ځان پوه کوو چې د صفتونو مقایسه څه ډول یو ګرامر دی. موږ او تاسې په خپل ورځني ژوند کې د دې ساختمانه څخه په څه ډول باندې کولی شو چې استفاده وکړو او څرنګه په خپلو ورځنیو خبرو کې وکاروو، د لیکلو پر مهال، د ویلو پر مهال، همدارنګه په نورو برخو کې څه ډول وکاروو. نو راځو. The usual way for comparison of adjectives د صفتونو د مقایسې لپاره یوه معمولي لاره is using the positive, comparative and superlative degrees. د positive ساده، comparative پرتلیزي and superlative او عالی درجو کارونه ده. دا هغه درجې دي چې موږ او تاسې یې د خبرو پر مهال باندې د دې ګرامر د برخې څخه استفاده کوو. دا چې positive، Comparative او Superlative دا څه ډول درجې دي؟ اوس به تاسو ته په همدې درس کې بیلې هر یو درته واضح کړو. زه ډېره هڅه کوم چې درس درته په ډېر خلص ډول باندې وړاندې کړم. د ډېرو تفصیلاتو، د ډېرو مثالونو څخه غواړم چې مخنیوی وکړم. غواړم چې د ویډیو هغه اوږدوالی ډېر نه سي او تاسو ته دغه درسونه په خلص بڼه باندې وړاندې سي. There are 3 degrees of adjectives in English language. په انګریزي ژبه کې د صفتونو درجې چې دي هغه 3 دانې دي یا په 3 ډوله باندې دي. First, positive degree ساده درجه. Second, comparative degree پرتلیزه درجه. 3, superlative degree عالی درجه. دا 3 درجې دي چې د انګریزي ژبې د ګرامر په برخه کې او همدارنګه په صفتونو کې کارول کیږي. Positive degree of adjective د صفت ساده درجه. دا کومه درجه ده؟ اوس به په تعریف کې وایو. The positive degree of an adjective is the simple form of an adjective. It is used when no comparison is meant. The positive degree of an adjective د یو صفت ساده درجه is the simple form of an adjective. دا د یو صفت تر ټولو یا یوازې ساده بڼه ده. It is used when no comparison is meant. دا هغه وخت کارول کیږي کوم چې د پرتلې مطلب نه وي پکښې راغلی یا د پرتلې څخه هدف نه وي. نه غواړو چې یو څوک یا یو شی یا یو ځای د یو بل سره یا یو شي سره یا د یو شخص سره پرتله کړو. یعنې په دې کې هیڅ رنګه پرتله هدف نه وي. For example مثال nice ښکلی، small کوچنی، clever هوښیار، etc. او داسې نور. داسې نور صفتونه ډېر زیات دي چې تاسې کولی شئ چې وکاروئ. First, Ahmad is a fat boy. Ahmad is a fat boy. احمد یو چاغ هلک دی. دلته د fat کلمه چې راغله، د fat د کلمې څخه هدف دا دی چې adjective سو او adjective د noun څخه یا د boy څخه مخکې وکارول سو چې د ستاینه او صفت یې وکړي. اوس fat معنا چاغ، اوس چاغش د دې هلک صفت سو. په دې کې هیڅ رنګه مقایسه نسته، مقایسه نه لیدل کیږي. Second, Kabul is a big city. Kabul is a big city. کابل یو لوی ښار دی. یعنی نه وایو چې کابل تر نورو ښارونو لوی ښار دی. مقایسه په دې ځای کې نسته. دا یوازې positive degree of adjective سو چې دلته زموږ هدف د پرتلې څخه نه دی. یعنی په دې کې موږ پرتله نه کوو، هر څه په ساده بڼه باندې وایو. دوهم comparative degree of adjective د صفت پرتلیزه درجه ده. دا کومه درجه ده؟ اوس به ووایو. The comparative degree of an adjective indicates the higher degree
of quality, then positive. It is used when we compare two persons, places, or things. The comparative degree of an adjective د صفت پرتلیزه درجه indicates اشاره کوي ورته. The higher degree of quality than positive تر ساده درجه لوړی درجه ته اشاره کوي یا موږ مخاطبه وي. It is used دا کارول کیږي when we compare کله چې موږ پرتله کوو موږ مقایسه کوو two persons دوه اشخاص two places دوه ځایونه two things دوه شیان. موږ او تاسې د comparative degree of adjective هغه وخت کاروو کله چې د دوو شیانو دوو ځایونو او دوو اشخاصو تر مابینځ پرتله کوو یعنی هغوی سره پرتله کوو. For example, nicer ښکلیتر تر cleverer هوښیارتر تر او smaller کوچنیتر تر او داسې نور. For example, مثال Hamza is nicer than Ibrahim. Hamza is nicer than Ibrahim. Hamza تر Ibrahim ښکلی دی یا ښایسته دی. دلته د دوو اشخاصو تر مابینځ پرتله وسوله چې حمزه تر ابراهیم ښکلی دی. 2. My phone is smaller than yours. My phone is smaller than yours. زما تلیفون ستاسې تر تلیفون کوچنی دی. یعنی د دوو شیانو تر مابینځ مقایسه او پرتله وسول. 3. Superlative degree of adjective د صفت عالی درجه ده. اوس په عالی درجه کې موږ او تاسې په کوم حالت کې یو او باید څه وکړو؟ نو راځو. The superlative degree of an adjective indicates the highest degree of quality. It is used when more than two persons or things are compared. One person with a group of persons or one thing with a group of things. The superlative degree of an adjective د صفت عالی درجه indicates اشاره کوي ورته the highest degree of quality د حالت تر ټولو لوړترینه درجه. It is used دا کارول کیږي when more than two persons or things are compared کله چې د دوو څخه زیات اشخاص یا هم شیان پرتله سي سره. One person with a group of persons یو شخص د ډیرو کسانو سره پرتله سي or one thing with a group of things او یا هم یو شی د ډیرو شیانو سره پرتله سي. یو شخص د ډیرو اشخاص سره پرتله سي یو شی د ډیرو شیانو سره پرتله سي. For example, مثال nicest, cleverest, smallest, etc. او داسې نور. First, Ahmad is the nicest person in our group. احمد زموږ په ګروپ کې یا زموږ په ډله کې تر ټولو ښایسته دی. اوس احمد مو یو تن مو د ډیرو کسانو سره که په ګروپ کې 10 کسه وي 20 وي 30 وي 15 وي هر څو وي یو تن مو د ډیرو کسانو سره مقایسه کوي. 2. You are the cleverest man in the team. You are the cleverest man in the team. تاسو په ټیم کې تر ټولو هوښیارتره شخص یاست. اوس یو نفر مو د ټوله ټیم سره مقایسه کوي. نو په دغسې حالاتو کې موږ او تاسې د superlative degree of adjective یا د صفت عالی درجه کارولی سو چې یو شخص د ډیرو اشخاصو یو شی د ډیرو شیانو سره پرتله کړو. اوس راځم پر درس باندې یو لنډه کتنه کوم. نن موږ تاسې په comparison of adjectives یا د صفتونو په مقایسې کې 3 ډولونه وویله: positive, comparative, superlative. په positive کې مو ساده حالت درجې ووایه چې هلته د پرتلې هیڅ هدف نو.
په دوهم کې مو Comparative Degree of Adjective وایي چې د دوو شیانو دوو اشخاصو دوو ځایونو تر مابینځ پرتله کېدل او په دریم کې مو Superlative Degree of Adjective وایي چې هغه د دوو څخه د زیاتو اشخاصو او شیانو تر مابینځ پرتله کېدل یو نفر د ډیرو کسانو یو شی د ډیرو شیانو سره پرتله کېدی د نن درس هیله ده چې زده سوی مو وي او هم مو یاد کړی وي که چیرې تاسو کومه ستونزه ولرئ مشکل ولرئ کولی سئ چې په یوټیوب چینل کې په کامنټ پلیس کې خپل ستونزه زموږ سره شریکه کړئ او یا خپل نظرونه همدارنګه د فیسبوک پاڼې باندې چې هلته کامنټ پلیس دی کولی سئ چې خپله ستونزه ولیکئ مشکل ولیکئ وړاندیز ولیکئ موږ همغه ته رسیدګي کوو او په خپلو برنامو کې نوښتونه رامنځته کوو د یو سوله ییز او آباد افغانستان په هیله ژوندي اوسئ